بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم ورونو د عقیدې د درسونو یو سلسله مونږ شروع کړې ده. ان شاء الله دا به دوامداري. هر درس په مونږ لګ د هر یو موضوعات او مهم موضوعګان چې کومې دي دا غي نه راخلو د اسلام تعریف به بیا واغې نه وروسته د اسلام هغه بناوي چې دي هغه بیا د ایمان تعریف او نسې د قبر عذاب او د ملائکو باندې ایمان لرل په کتابونو باندې دا به ان شاء الله مونږ ټول مسلسل رالو کو ژوند باقیو. الله تعالی د خپل رضا په خاطر مونږ او تاسو د دې اجر راکړي. الله تعالی دا غرضه زمون مقصد او هدف وګرځي. محترم اسلام استسلام دی و الاستسلام لله بالتوحید والانقياد له بالطاعه ذلا وخضوعا. لکه علما چې تعریف کړی دی استسلام ځان تسلیمول د الله حکمونو ته په توحید باندې، یعنی الله ته ځان تسلیمول او داغي یوازې غنل سوګه سره نه شریکول، هغه که دعای که منځونه که نظر یوازې دا ټول شیان چې دي د الله ته ځان تسلیمول او هغه ته غاړه کې خودل، داغي امرونه منل او د سشنې چې مونږه منع کړیو داغي نه ځان ساتل، او دا په پورا تواضع سره په پورا انقیاد سره په پورا د ځان تسلیمیدلو سره دیتا اسلام وي. او دا قولا و عملا، دا به قولا هم تخې لکه چې عملا به وي او عقیدتا به وي. نو د دې لکه څنګه چې الله فرمایي چې ان الدین عند الله الاسلام، بشک دین چې دی هغه په نزد الله تعالی باندې اسلام دی چې هغه ته ځان تسلیم کی الله تعالی ته، چې ځان دې تسلیم کو به چې ته منګ او تاسو تعالی سوي منګ به داغي منو. او که څوک د بل چا خبره د الله مقابل کې ومني دا د څه شو لکه دا غي عبادت چوک هغه په خدای ونیولو. او که چا ځان اسلام او اسلام دی ته وي چې چا ځان الله ته تسلیم کو نو هغه د سدي چې هغه چې امر کوي مونږ ته هغه به منو او څه شنو چې مونږه منی کوي داغه نه بزان منی کو. ښه د دې لپاره شرطونه هم دي چې شرطونه علماو ذکر کړي. دوه مهم شرطونه دي. یو دا دی چې اخلاص په دې کې ډیر مهم دی. هر کار چې مونږ کو او یا مونږ د اول اسلام راوړو او مونږ مسلمانی ګو او کلمه یو دا به زمونږ دای چې په پوره صداقت او اخلاص سره هغه کس چې مسلمانیږي هغه به الله ته ځان تسلیمي، د الله اوامر ته او د داغه نواهی نه ځان بچکی. دویم شرط دا دی هر عمل چې مونږ کو، هر نیک کار چې کو او هر منځونه کو کروژې نیسو دا به مطابق زمونږ د دینی زمونږ د شریعت به چې څنګه مونږ ته الله او د الله رسول امر کړي داغه مطابق وي. نو دې ته اسلام وي. فرضاً رسول صلی الله علیه وسلم وي د مانځه خبره صلوا کما رایتمونی اصلي، تاسو د سیمونځو کې لکه چې ما ګوري چې زمونږ کومه، یعنی تاسو په حدیث کې راغلی هغه سیمونځ چې د الله رسول وي د الله رسول وي هغه سیمونځ تاسو وکي. یا رسول الله سلام په بل حدیث کې وایي چې من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. چا چې او کما قال صلی الله علیه وسلم چا چې په دین کې یو کار وکړو او هغه باندې زمونږ دلیل نه د قران نه دلیل نه د حدیث نه دلیل او نه فقها او علما او امامانو دا غوي هغه طریقه او دغه لارې خودلی نو دا وی رد دی، دا پاګې باندې رد دی. نو امامانم چې دی هغه ټول د دین د اسلام نه د قران او حدیث نه راغستې دي، نو هغه باندې چې دلیل د قران او حدیث ته نه هغه کار رد دی، هغه د اسلام نه دی. نو بیا اسلام خپل دغه لري د ارکان لري چې موږ تاسو مشمولي کې موږ تاسو مور لار خودلی چې اسلام سو بناوي دي هغه په صحیح حدیث کې راځي. بیا ان شاء الله موږ په اره بیل دغه تفصیل ویو. لکه رسول الله سلام چې عبد الله بن عمرو بن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت چې هغه فرمایي چې ما رسول الله سلام اوریدلی چې هغه وایي چې بنی الاسلام علی خمس شهادت الله اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزکات وصوم رمضان والحج البيت او کما قال صلی الله علیه وسلم. دغه پنځه بناوي دي. ان شاء الله په نورو درسونو کې به موږ اول د کلمې معنا او داغي شرطونه چې دی هغه باخلو او بیا به نور مونږ
روژه او حج او زکات دا به ټول لږ لږ اخلو ان شاء الله خپل وخت مطابق او بیا د هغې نه وروسته به بیا نور د عقیدي درسونه چې هغه به اخلو اول دی الله ما ته بیا تاسو ته د عمل توفیق راکړي الله هم خوشحاله او کامیاب او آباد لره والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته